د دغه ولایت هغه کروندګر چې د مهال د شنه خونو پر مټ بازار ته سبزیجات وړاندې کوي وایي چې د اړوندو خونو پر مټ د عایداتو د زیاتوالي ترڅنګ ګڼ شمېر کسانو ته کاري فرصتونه هم رامنځته شوي دي. د پانګوالو په وینا د یوې خونې میاشتنی عایدات 100,000 افغانۍ کیږي. شنه خونه چې مو جوړه کړې ده تقریبا په میاشتې طریقه مونږ 100,000 افغانۍ لوسته لرو او که سیزن ته حساب وکړو سیزن تقریبا 4 میاشتې ټیم مونږ نه نسی چې د سپارلي سیزن وي او په سیزن کې مونږ 80,000 افغانۍ عواید لوسته لرو. مونږ د ډېرې ګټې ورسولی چې ځکه چې ژمي کې دا سبزیجاتو کې مونږ مصروف د کورنۍ مصروف پې خم او کور بور مخسي مونږ ته استفاده کوي ته اقتصادي استفاده کوي مونږ دا کې خم مصروف له ګرځول نه مونږ مانع وو. خو دوی په ورته وخت کې د یاد پروګرام د لا پراختیا او د بازار موندنې په برخو کې له دولته همکاري غواړي. دولت نه مو خواهش دا هغه ده چې د بازار موندنې په باره کې موږ سره لږ کومک وکړي د مارکیټینګ په برخه کې او د سړې خونې په جوړولو کې موږ اوس په سیزن کې تقریبا 1 من په 150 کالدورې دغه هرڅو. بل وری د خوست د کرنې چارواکي وایي یاد ولایت د سبزیجاتو له پلوه د خود کفایۍ په لور روان دی. دوی په ورته وخت کې د هم وایي هوډ کړی دی چې کرنیز اقتصاد ته لا پیاوړتیا ورکړي. الحمدلله د 150 پورې شنې خونې توزیع شوي دي تېر کال او خوست ولایت د سبزیجاتو د نقطې نظره خود کفایه ده. د زمونږ د سبزیجاتو صادرات البته د ګاونډي ولایتونو ته کېږي دې ځای نه کابل ته ځي موږ په خپل د کښت په وخت کې صادرات لرو. د مهال د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 200 بابه شنې خونې جوړې شوي دي. له دې جملې څخه 150 فعالې دي. د شنې خونې د کارډیف مؤسسې په 80 سلنه مالي ونډې اخیستنې د دغه ولایت بزګرانو ته په واک کې ورکړل شوي دي. د چارواکو په وینا له یادو خونو څخه د کال له مخې شاوخوا 1800 ټنه تازه سبزي بازار ته وړاندې کیږي. خو دغه ټولو طبقاتو لا هم د بزګرانو زیات لاسنیوي ته اړتیا ده. سیف الله ظاهر، انعکاس رادیو تلویزیون، خوست.